کم کسان چې دا وظیفه کوي الله جل جلاله به هغوی ته د عزت والا هغه روزګار ورکي او الله جل شانه به رزق ډېر زیات پراخه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو که څوک د روزګار دپاره تلاش کوي او هغوی ته روزګار نه میلاویږي، نن د سورت اخلاص یو داسې ناشنا وظیفه مې درته راوړې ده چې د سورت اخلاص دا وظیفه هر یو کس کوي، که په اډوکو باندې کوي او که په تسبو باندې کوي، که په هر طریقې سره کوي، خو دا وظیفه لازماً د خپل ځان دپاره ونیسئ. الله جل شانه بدله یو ډېر د عزت والا مزیدار روزګار درکړي. او چا چې هم د سورت اخلاص دا وظیفه کړې ده، الله جل جلاله په یو ښه منصب باندې لګولی دی. د دې نه علاوه چې کوم یو انسان د سورت اخلاص دا وظیفه کوي او په کوم یو کور کې کوي، په هغه کور کې به د هر طرف نه، یعنی دا چې د اصلور طرفونه خیر او برکات د حد نه سیوا شي. د هر طرف نه به دغه کور ته خیر او برکات ډېر زیات راځي او د دغه کور والا روزي به الله جل جلاله ډېره زیاته بسیاره پراخه کړي. د سورت اخلاص دا وظیفه زړه به ورته نه تنګوي، ولې چې دومره لوی لوی نعمتونه غواړئ نو لږ شان تکلیف په لازماً هغه به چې کوم دی برداشت کوئ. داسې مه وایئ چې دا وظیفه به ګرانه وي. تعداد درته ښیم څنګه تعداد دی، ډېره زیاته آسانه وظیفه ده. سورت اخلاص قل هو الله احد ده چې دی دغه صورت دی او دا خو ماشومانو لویو هر چا له ورځي. نو که چا چې دا وظیفه په یوازې کولو باندې ګران وي، د هغه ځان سره نور کسان خو هم چې دی هغه شریک کولی شي. او تاسې د میاشتې په اول کې شروع کې داسې عجیبه اثرات به سي چې خپله به خیران شئ. میاشت به ختمه نه وي چې الله جل جلاله به تاسو ته د عزت والا مزیدار روزګار درکړی وي او داسې روزګار به چې تاسو باندې ټول عمر خوشحاله یې. او بله خبره چې د ستاسو روزي به رب العالمین سره ډېره زیاته پراخه کړي. وهم ډېر نه اخلم، راځي د دې وظیفې طریقه درته ښیمه چې د سورت اخلاص د وظیفه به څنګه کوو. د دې یو ډېره اسانه طریقه ده. د ټولو اول دې له به یو وخت تاسو منتخب کې چا سره کم یو وخت هغه فارغ وي، مثلا په سحر ټیم کې فارغ وي، ماسپښین ټیم کې، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن ټیم کې، یعنی چې کم ټیم کې ته فارغ یې نو په ورځ کې یو ټیم دغه وظیفه کوه. خصوصا د ماسخوتن ټیم دا ولا ډېر زیات مناسب دی، ځکه چې دغه ټیم کې د ماشومانو دغه شور وغیره دا هم نه وي او ټوله توجه الله جل جلاله ته برابر وي. که د ماسخوتن د ټیم نه علاوه که یو کس ته بل ټیم ملاویږي نو په بل ټیم کې هم دغه وظیفه کولی شي. تاسو به کښېنئ، د ټولو اول به 100 کرته درود شریف ووایئ، چې کوم تاسو ته آسان درود شریف وي هغه ووایئ 100 کرته، او بیا به 1000 مرتبه یعنی 1000 کرته سورت اخلاص د بسم الله سره به داوي. یعنی هر کرته به چې کله د سورت اخلاص ختم کی نو بسم الله الرحمن الرحیم بوي، بیا سورت اخلاص، بیا بسم الله، بیا سورت اخلاص، بیا بسم الله، یعنی په هر ځل باندې به بسم الله الرحمن الرحیم وي. دغه رنګه 1000 کرته بسم الله الرحمن الرحیم وشو او 1000 یعنی 1000 کرته د سورت اخلاص دا ختم شو، نو دا په حقیقت کې 2000 ختم شو. او سلسل زلت نه مخکې وروسته درود شریف ویل دي، نو د درود شریف دا ختم سره هم شو، نو دا 3 ختمونه یو ځای شول په یو وخت کې. اگر چې تاسو ته مشکل ښکاري لیکن مشکل نه دی. تاسو چې کښېنئ که یو کس په یوازې نشي کولی، نور کسان ځان سره کښېنئ، په شریکه هم کېږي، لیکن د وظیفې په دوران کې به د چا سره خبرې نه کوي. کم کسان وظیفه کوي، دې دوران کې به چا سره وظیفه نه کوي. او دا وظیفه به کله شروع کوي؟ کله چې نوې میاشت راوخیږي، د نوې میاشتې په شروع کې ډایرکټ دا شروع کوي، یعنی چې کله نوې میاشت راوخیږي د نوې میاشتې په چې کوم دی 1 تاریخ باندې دا وظیفه شروع کوي. میاشت به یا چې کوم دی هغه به ختمه شوې هم نه چې رب العالمین به تاسو ته یو ډېر مزیدار روزګار درکړی وي. نو د روزګار د نوکرۍ د دې دپاره دا وظیفه ډېر زیات کافي اثر لري. بیا درته هم وایم چې وظیفه بې انتهایي اسانه ده، ګرانه نه ده او
خپه چې کوم دی په نیک نیت سره په اخلاص سره کوي او دې نه علاوه چې کم کور کې دا وظیفه کېږي یا په کم ځای کې کېږي که هغه ځای کنډر خم وي لیکن هغه ځای رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره آبادوي او که په یو کور کې کوي آباد کور وي نو هغه کور کې به د روزې بالکل باران په شان راورېږي دا روزي او په هغې کې به د هر طرف نه خیر او چې کوم دی برکتونه را رواني د دې نه علاوه د دې وظیفې نور خو ډېر زیات فضایل دي لیکن د ټولو نه غټ چې کوم دی فضیلت دا دی چې الله پاک به د ستاسو روزي پراخه کړي او بله خبره چې د عزت والا دغه روزګار ورته میلاو شي نو هر څوک یې کولی شي او هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی